السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به د حسد په اړه خبرې وکړو. حسد یو داسې احساس ده چې تقریبا هر انسان یې تجربه کوي. سبحان الله. خو کوم وخت هم دا فکر کړی ده چې دا احساس د موږ تاسې پر فکرونو، پر زړه، پر عمل باندې څومره زیات تاثیر لري. په اسلامي زده کړو کې حسد یو جدي خبرداري او هم یو فرصت ده. سوال دا ده چې دا احساس څنګه کنټرول او سم استعمال کړو. ان شاء الله نن ان شاء الله تعالی د احساس مهارت زده کړو. د دې روحاني او رواني اړخونه به وڅېړو په خیر سره او دا به زده کړو چې څنګه دا احساس یو مثبت ځواک ته ګرځولی سو. ان شاء الله تعالی راځئ د حسد مفهوم د قرآن او د سنتو له نظره وګورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی له حسد څخه ځان وساتئ ځکه حسد نیک عملونه داسې له منځه وړي لکه څنګه چې اور وچ لرګي یا واښه سوځوي. سبحان الله. دا حدیث په سنن ابو داود کې ده. سبحان الله. دا حسد څونه خطرناکه ده. موږ باید واقعات پر دې حدیث باندې دونه فکر وکړو. کله چې حسد د موږ په زړونو کې ځای ونیسي نه یوازې چې زموږ ایمان کمزوری کوي بلکې زموږ نیک عملونه هم له منځه وړي. خو اسلام موږ ته یوازې خبرداری نه راکوي بلکې یو مثبت لوری هم راښیي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حسد یوازې په دوه حالتو کې روا ده. یو هغه سړی چې الله ورته شتمني ورکړې وي او هغه یې په حق لاره مصرفوي. سبحان الله. او بل هغه سړی چې الله ورته علم ورکړی وي او هغه یې پر ځان باندې عملي کړي او نورو ته یې ور زده کوي. سبحان الله وبحمده. دا حدیث څومره ښکلی دی. سبحان الله. صادقانه درته وایم دا حدیث ماته دومره قوت راکوي چې دا ټول کارونه چې کوم بیا هم نه ستړی کېږم. سبحان الله. الحمدلله رب العالمین. دا هغه شیان دي چې زه غواړم چې تاسې هم انشاءالله تعالی زده کړئ ځکه چې اسلام ایمان ژوند را بدل کړي. سبحان الله. او زه غواړم چې تاسې هم دغسې خوشحالي او اطمینان احساس کړئ. خوشحالي د پیسو یا شهرت سره نه ده تړلی. دا د هغه څه په کارول دي چې الله موږ ته راکړی دی. سبحان الله. دا حدیث موږ ته درس راکوي چې حسد په حقیقت کې یو ښه لاره کیدای شي که چیرې دا موږ د پوهې په لټه کې نیک عمل او خیرات ورکولو په لاره کې په کار واخلو. انشاءالله تعالی د روانشناسي له نظره حسد اکثره وخت د ځان کم ارزشتي ده یا ټیټ نفس له امله وي. سبحان الله. هغه د نن غږ چې موږ ته وایي تاسو ښه نه یاست ځکه بل څوک یو څه لري چې تاسو یې نه لرئ. سبحان الله. خو عصري روانشناسي وایي چې حسد که سم تعبیر سي نو کولی سي یو هڅونکی قدرت واوسي. انشاءالله تعالی د مثال په توګه پر ځای د دې چې ووایو کاش چې ما هغه څه درلودی چې دی هم دی لري باید موږ تاسې ووایو زه د دوی له بریا خوشحاله یم او دا ما تشویقوي چې خپل هدفونه تعقیب کړم. سبحان الله. دغه یو شفت سړي ټول ژوند تغیرېږي. دغه یو ذهني ژبه په بدلېدو سره نه یوازې چې له ګناه ځان ژغورو بلکې له جسمي او رواني زیانونو هم ځان ساتلی سو. انشاءالله تعالی ځکه حسد چې پیدا شي د بدن کیمیایي مواد بدلیږي. دا په انګلیسي کې ورته وایي دغه کیمستري د انسان چینجېږي چې حسد کوي او دا د موږ جسم او روح ته دواړو ته زیان رسوي. سبحان الله. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو په هغو دوو حالتو کې حسد جایز دی. دا کوچنی فکري بدلون کولی شي چې د موږ په هڅو او افکارو کې خورا لوی اغېزه راولي. سبحان الله. امام غزالي رحیم الله په خپل کتاب کیمیای سعادت کې حسد د زړه ناروغي بللی ده. هغه وایي که حسد کنټرول نشي نو دا انسان د غیبت، تهمت او نورو ګناهونو لور ته بیایي. سبحان الله. او د انسان اخلاق او اړیکې خرابوي. خو هغه دا هم وایي چې که حسد د ښه لوري لپاره وکارول شي نو دا موږ ته د خیر په لوري د تګ الهام راکوي لکه علم زده کول، عمل کول او نورو ته خدمت کول. سبحان الله. دا فکر د اسلامي ارزښتونو سره سمون لري چې همیشه ځان پیژندنه د نفس اصلاح او د نیت پاکولو لپاره موږ هڅوي. سوال پیدا کیږي نو څنګه موږ دا احساس اداره کړو؟ اجازه راکړئ چې یو څه
عملي ګامونه در سره شریک کړم چې پر اسلامي تعلیماتو او رواني تخنیکونو پر مبنا باندې جوړ شوي دي. اول پیژندنه. د خپل حسد وپېژنئ. ولې داسې احساس کوئ؟ آیا دا د ناامیدي له امله ده که د شکر د کمښت له امله ده؟ سبحان الله. قضاوتوئ به یې نه، هسې هغه پېژندلی ډېر زیات مهم دی. ستاسې وپېژنئ، قضاوتوئ مه چې ولې دا داور ده دا داور ده. دوم شکر ادا کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو همیش تر ځان کتو خلکو ته ګورئ، تر ځان پورته ته مه ګورئ. که تر ځان پورته ته وګورئ دا شیان چې الله عزوجل درکړي دي د تاسو شکرګزاري پر نسئ پر کولی، نو همیش تر ځان کتو ته ګورئ. سبحان الله دا څونه زورور پیغام لري. هره ورځ 3 شیان ولیکئ چې شکر یې کوئ. همدا یو عمل کولی سي ستاسو د فکر مسیر بدل کړي انشاءالله تعالی. درېیم شخصي هدفونه وټاکئ. د دې پر ځای باندې چې د نورو لاسته راوړنو ته ګورئ او حسادت ورسره کوئ، باید خپل ګول سیټ کړئ. هغه که کولی سي هغه هم دغه وړ یو انسان ده لکه ته دا وړ زحمت یې ایستلی دی او پلانګزاري یې کړې ده. حسادت مه ورسره کوئ. خپل پلان باندې فوکس وکړئ او له دې چې الهام واخلئ او خپل اهداف تعقیب کړئ او نورو خلکو ته وګورئ، تشویق سئ، ورته وګوره ماشاءالله ښه بزنس ښه هر شی چې لري په هر شي کې. بعضې خلک په فیملي میټرز کې ډېر پیش دي، بعضې خلک په بزنس کې دي. هر هغه لاسته راوړنې چې تاسې د انګلیسانو خبر د امپرسوي هغو ته وګورئ، هېڅ خبره هم نشته، مګر الحمدلله خدای دې پر دوی باندې مبارک کړي. دا باید تاسې تشویق کړئ، خپل ګول سیټ کړئ. له دې باید تاسې الهام واخلئ او خپل اهدافونه تعقیب کړئ انشاءالله تعالی. څلورم ذهن بدلول لا ریفریمینګ. بیا هم چې همیش موږ ریفریمینګ کې خبرې کوو، دا زیات مهمه ده. NLP تخنیکونه وکاروئ او منفي خبرې پر مثبتو بدلې کړئ. لکه که هغه وکولی شي زه هم کولی شم انشاءالله. پنځم پر آخرت تمرکز وکړئ. په یاده مو وي چې اصلي بریا د الله رضا ده سبحان الله. او د دنیوي مقایسو له امله موږ له دې اصلي هدف څخه غافله کیږو سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له حسد څخه ځان وساتئ، ځکه دا ستاسو نیک عملونه داسې له منځه وړي لکه اور چې وچ لرګي سوځوي سبحان الله. دا سنن ابن ماجه کې ده. دا حدیث موږ ته یو قوي پیغام راکوي. که حسد موږ کنټرول نه کړو نو ښایي زموږ اعمال د آخرت لپاره بې فایدې شي سبحان الله. ټول عمر به دې تېر کړی وي، اعمال به دې ټول کړي وي، په آخرت کې څه ورسئ چې به هم نه لرې. سوره کهف کې الله سبحانه وتعالی د دې په باره کې وایي آیا تاسې اکثرین پیژنئ څه څوک دي په غرو غرو اعمالونه راوړي مګر په تله کې ځای واچوي وزن به لکه د یېرې دونه وي. که شکر وکړو، نیتونه پاک وساتو، نو کولی شو چې د حسد د ضررونو ځان وساتو انشاءالله. په پای کې حسد یو طبیعي احساس دی، خو موږ دا توان لرو چې دا احساس کنټرول کړو. کله چې د حسد دواړه اړخونه وپېژنو، هم ضرر او هم امکان د خیر، نو دا کولی شي چې زموږ د شخصي او د روحاني ودې وسیله شي. راځئ چې شکر زده کړو، هدفونه وټاکو او خپل احساسات د مثبت بدلون لور ته بوځو انشاءالله. لکه څرنګه چې امام غزالي رحیم الله وایي حسد د زړه ناروغي ده، خو که دا کنټرول سي کولی سي د خیر عمل وسي. نو راځئ دا احساس د خیر لور ته بدل کړو. ډېره زیاته مننه چې تاسو دا ویډیو تر اخر له ما سره وکتل. الحمدلله الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له حسده چې وساتي او زموږ زړونه د ایمان خیر او د نیک نیتونو څخه ډک کړي انشاءالله تعالی. نور امتي وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای په امان.